یو کس د الله رسول صلی الله علیه وسلم تراله و یا رسول الله زغواړم چې د کامیابو انسانانو څخه سم د دنیا او آخرت پر سطح چې کوم کسان کامیاب کسان وي یا د الله په اند باندې کامیاب او غوره کس کوم وي یا رسول الله زما خواهش داری چې زه په هغه کامیاب او غوره کسانو کې داخل شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عجیب نسخه ورته شي دا نسخه که موږ عملي کو د دنیا او آخرت کامیابی سره سره د زړه آرام او سکون به الله موږ ته نصیب کړي. څونه په بېچیني کې موږ سره کم رقم خفګانونه پر موږ باندې راځي که چیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نسخه دغه وصیت کوم چې صحابي ته کړی دی موږ عملي کو یقینا به ما او ته د دنیا او آخرت کامیاب کسانو سره سره یو مطمئنه پرسکونه انسان وګرځي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابي ته وایي د دنیا محبت پرېږده دنیا داسې وګرځوه لکه ولاړې اوبه په یو تالاب کې په یو ټینکۍ کې یا په یو بل شي کې دا اوبه ولاړې هغه اوبو سړی نګهباني نه کوي په دغه اوبو باندې سړی طبیعت نه خرابوي په دغه اوبو په سوچ او فکر کې نه بس چې کله ضرورت سو د هغه ولاړو اوبو نه یو لوښی یو لوټه راډک کړي هغه وڅښي خپل ضرورت په پوره کړي بس نور اوبه پرېږدي خپل رب ته پرېږدي. دنیا داسې وګرځوه لکه ولاړې اوبه دنیا داسې وګرځوه لکه ولاړې اوبه چې کله د ضرورت پیدا سو د ولاړې اوبو نه یو لوښی ډکوه څښه او چې ضرورت یې نه بیا هغه ولاړې اوبه پر خپل آل باندې پرېږدي. یقینا هم دغسې ده ما او تا چې دنیا څومره خوړلی سو څومره استعمالولی سو او څومره حاجت ورته لرو در هغه زیات سوچ فکر موږ په دې کې بند دی. که دنیا موږ دومره ګټلی چې څومره به قدر اکتفا وي که دنیا موږ دومره مصرفولی چې څونه زموږ ضرورت وي که دنیا موږ څومره مصرفولی چې څونه ما او تا خوړلی او څښلی سو بیا به د دنیا کامیاب انسانان موږ نن خلک ولې پریشانه دي نن خلک ولې بېچینه دي نن خلک ولې بې سکونه دي وجه لویه وجه دا ده د دې لویه وجه دا ده چې د انسانان دا د الله سبحانه وتعالی پر ورکول سوي رزق باندې اکتفا نه کوي. که دې اکتفا کولی کامیابه کسان به وای نو ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که ته چیرې ځان کامیابه انسانانو کې شمارېدل غواړې او ځان په مطمئنو کسانو کې شمارېدل غواړې د دنیا مینه او محبت پرېږده. که سړی دا اعتراض وکړي چې بغیر د دنیا خو ګزاره نشته دا موږ هم منو د دنیا نه بغیر ګزاره نشته خو د دنیا دومره در ګزارې زیات او در حاجت زیات سوچ فکر پکې بندول دغه د عقلمند سړي کار نه دی دا د بې عقل سړي کار. نور علما لیکي د دنیا مثال دا رقم دی لکه سړی چې یو کور جوړ کړي او په دې کور کې د ضرورت ځای نه جوړ کړي دا اوداسه ځای نه دا کور کمپلیټ نه دی دا پوره نه دی دا کور خلک ورته وایي چې یاره دومره مصرف یې وکړي د ضرورت ځای نه جوړ کړي او که چیرې سړی کور جوړول وغواړي یوازې د ضرورت ځای کور وبولي دا هم بې عقل سړی دی. د دنیا مثال د دغه ضرورت ته ځای دی چې کله دې ضرورت سو ورځه نور وخت به پکې تېروه نور وخت اصلي زندگی خپل اصلي هدف چې الله پاک جل جلاله تا ته ټاکلی دی هغه ته ورکړه. نو نبی علیه الصلاة والسلام دې صحابي ته وایي چې ته دنیا به قدر د ولاړو اوبو استعمال که ګمان د هغه ولاړو اوبو په وکړه چې کله دې ضرورت سره اخلی چې څومره دې ورته ضرورت سو هغه استعمالوه نور په دې کې سوچ فکر کول د دې د حفاظت دپاره د دې د ډېرولو دپاره او په دې کې دا سوچ کول که دا ولاړې اوبه خالص وي بیا به ماته څوک راکوي دا قطعا نه دی مناسب. که چیرې دا سوچ در سره بیا په کامیابو کسانو کې نسې راکړلی.